وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فقم سپارہ دا سورة مائدہ او دویم نمبر آیت دی. ما قبل آیات کی اللہ جل شانہ فرمائل اے ایمان والا تاسو خپل لوزونه دا پوره کړئ او تاسو لپاره حلال کړل شوی دي هغه څاروي د چار پایانو نه هو چې کم داغي حرمت پتا سو باندې ورستل وستل کیږي هغه بر باندې حرامي او په حالات د ښکار کې به احرام په حالات د احرام کې بخکار دا نه کوي. اس پری آیت کے اللہ جل شانو فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ اے ایمان والا تاسو بے حرمتی مکوی دا اللہ دا شعائر اللہ یعنی دا اللہ چکم شعائر دی او څلور مشہور شعائر دی قرآن نبی علیہ السلام کعبہ او منس دا امام اہل سنہ شیخ سرپاسان صاحب درسد نور اللہ مرقدہ ذکر کری او بعضی ټول شریعت تی مراد دی کاغا حدود دی اوامر دی فرائض دی واجبات دی نواہی دی بس دی بی حرمتی بنکی ولا الشهر الحرام او ند دا غمیشتو عزتمندو چکمی بی عزتمند میشتی داغی بے حرمتی به هم نکی. اشهر الحرم سلور میاشتی دی ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم او رجب. ولل هدیہ او نو داغا قربانی دا حرم هدیہ یو اضحیہ دا عام قربانی مونږ چکو داغا اختر پورز باندی یو هدیہ دا حرم دا قربانی سره خاص چې حرم تدا بوتل شي. ولل قلائد او نه اغا امیلون والا قربانی چون کې حاجیان او حضرات با ځان سره قربانی بوتللا دی اختا یا غویتا غواتا دې ته به داسې چپړه زولن نکړه یا داسې امیل غوندې کې به ورواچو نو دا به روانه کړي وا نو د دې فائدہ وداوا کو دې بچرته وبس کلی نو چا به وبونه نه منی کوله او دا شانتي د خوراک د دین به نه منه کوله او چا ورته تعرض دانه کو. ولا آمین البیت الحرام او نه هغه کسان چې دوی قص کوون کې د بیت الحرام بیت الله شریف د دې بعزتی او بحرمتی به هم نه کوي یبتغون دوی طلب کوي فضلا من ربهم د خپل رب فضل یعنی کو حج لذی او تجارت نجارت پکې وکي نو ام جائز ده خو اصل مقصود دا د الله رضا وی ورضوان او دا شان د الله رضا مندي. و اذا حللتم او کله چې تاسو فارغ شئ د احرام نه یعنی احرام پرانیزئ پس تاسو به تاسو ښکار کوئ نو دا امر د اباحت د پاره دی کو کوئ ښکار کوئ نو کول شي. ولا يجرمنكم شنآن قوم او راپورته دي نه کې تاسو لره دشمنی د یو قوم ان صدوکم دی وجنه چې تاسو منی کې عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نه ان تعتذو دا چې تاسو زیاته وکي وتعاونوا او تاسو د یو بل امداد کوي علی البر په نیکی باندې بر مراد کو حقوق الله دی یا هر د نیکی کار ذاتی مراد. والتقوى
او په تقوا باندې ولا تعاونوا او تاسو د یو بل امداد مکوئ علی الاسم په ګناه سره والعدوان او په زیاتی سره اسم متعدی ګناه او عدوان دا لازمی ګناه یا اسم چې د بنده حق تلفي وکي او عدوان چې دا الله حق دا اسم چې د الله حق تلفي وکي او دا عدوان چې دا د بنده حق تلفي دا وکي واتقوا الله او ویرګي د الله نه ان الله بشکل الله تعالی چې دی شدید العقاب سختی سزا والا دی چې څوک د الله مخالفت کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا تاسو بحرمت مکوي شعائر الله د الله د شعائر ولا الشعر الحرام بحرمت مکوي دغه میشتو عزت مندو ولا الهدي او نو اغا قربانی د حرم ولا القلائد او نو اغا املون ولا قربانی ولا آمین البیت الحرام او نو اغا چې دوی قصد کون کړي د بیت الحرام یبتغون دوی طلب کوي فضلا من ربهم فضل د خپل رب ورضوان او رضا مندي واذا حللتم او کلا چې تاسو احرام پرانځئ فاصطادوا پس تاسو ښکار کوئ ولا یجرمنکم او راپورته دي کی تاسو لرا شنآن قوم دیو قوم دشمنی ان صدوکم دی وجنا چې دوی منی کی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نا تعتدوا دا چې تاسو زیاته وکئ وتعاونوا او تاسو دیو بل سره امداد کوي علی البر پنیکي باندې والتقوا پتقوا باندې ولا تعاونوا او تاسو دیو بل امداد مکوي علی الاثم په ګناه باندې والعدوان او په زیاتی باندې واتقوا الله او تاسو ویریږئ د الله نه ان الله بشکل تعالی شدید العقاب سختی سزا والا دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تحلوا تاسو بحرمت مکوي شعائر الله د الله د شعائر د الله د دین د نخو ولا الشعر الحرام او بحرمت مکوي د میاشتو عزت مندو ولا الهدي او نا قربانی د حرم ولا القلائد او نا غملون ولا قربانی ولا آمین البیت الحرام او نه اغا چې دوی قصد کون کړي اغا د بیت الحرام یبتغون او دوی طرف کوي فضلا من ربهم فضل د خپل رب ورضوانا او رضامندي واذا حللتم او کلا چې تاسو احرام پرانځئ فاصطادوا پس تاسو ښکار کوئ ولا یجرمنکم راپورته دي نکي تاسو لرا شنآن قوم دشمنی د یو قوم صدوکم دیو جنا چې دوی من کی تاسو عن المسجد الحرام د مسجد الحرام نا تعتدوا دا چې تاسو زیاته وکي وتعاونوا او تاسو دیو بل سره امداد کوي علی البر پنیکي باندې والتقوا فتقوا باندې ولا تعاونوا تاسو دیو بل سره امداد مکوي علی الاثم په ګناه باندې والعدوان او په زیاتی باندې واتقوا الله تاسوين قيد اللهنا ان الله بشكل تعالى شديد العقاب سختي سزا ولدي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الا سمع السماوات والارض فرفر عمل قول توفيق رك دا بخبل دربار یلی کی قبول او منظور کی الله من تخبل رضا خپل تاریخ خپل محبت را نصیب کی نبی علیہ السلام کامه طریقې زموږ په زندګی کراولي الله موږ ته دنیا او آخرت دواړه خوشالیانه ولرک الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه موږ چې هغه محفوظ کړي الله زموږ د زړونو الله د حسد او کینه د بغضونه دا چې هغه ته وباسي الله په خپل منځ کې زموږ اتفاق او اتحاد چې هغه پیدا کړي څومره مردگان دي الله دا ټول کامل مخکنه چې وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه